يغلبون. واقعا مرحله تعلیم یک مرحله دشوار، مشکل و طویل است. شما امروز از یک مرحله به مرحله دیگر خدا خواسته بود انتقال میکنید. از مرحله متعلمیت فارغ میشین و یک مرحله دیگر که مسئولیت های دیگر به عهده شما سپرده می شود و این به این معنا نیست که شما از مسئولیت خلاص می شوین. نه، بعد از این روز مسئولیت های شما بیشتر و زیادتر خواهد شد. هغه شخص ده د انبیاء علیهم السلام جیناست ده د خدای نه نه یریږي. ستا د علم چیرته ده؟ ستا د عمل چیرته ده؟ د خپل ځان عزت د بل چا په توهین کې لټوي. او په اسلامي نظام کې فتوا ته او قضا ته ډیر ضرورت پیښیږي، ځکه چې د مسلمانانو قضایا او مسائل چې د دې حل او فصل کیږي دا به د فتوا د لارې او د قضا د لارې کیږي. په نورو ملکونو کې که دوی افتا زده کړي او د قضا کورسونه دایر کړي، خو هغه صرف نظري او د کتاب او د وینا تر حده پورې محصور وي. د دغه مسلې کې به احتیاط کوئ. د مفتي په نامه باندې به ډېر نه سره رغېږئ. علم باید په سړي کې خشیت پیدا کړي، علم په سړي کې تواضع پیدا کړي، علم په سړي کې صحیح اعمال پیدا کړي، علم سړی خدمت ته متوجه کړي. دغه طرفو ته باید متوجه سي. انما یخشى الله من عباده العلماء. د دې هدف هم دا دی چې د علم ثمره باید خشیت د الله تعالی بیري. نو د تکبر نه اجتناب کول. که د جاهل په ذهن کې درلې بیا ووایي چې دا پر ما باندې په دې خاطر بیا دی چې دی چې ګناه کوي سره د جهالت یې کوي. زه چې په ګناه مبتلا یم سره د علم مبتلا یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جامعه د قضا او افتاء فاضلانو د فراغت په مناسبت د افغانستان اسلامی امارت د رئیس الوزراء الحاج ملا محمد حسن اخوند د مبارکی پیغام. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لهر څه مخکې د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت د دینی جامعاتو او تخصصاتو لوی ریاست د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جامعه د قضا او افتاء فارغین او فاضلانو ته د زړه کومې مبارکي وایم. مفتي أحمد شاق فهمي ولدي عبد الأحد ولاية تخار. مفتي كبير ولدي محمد بصير ولاية بال. مفتي هداية الله ولدي عين الله. مفتي محمد جون ولدي نصار أحمد ولاية فراغ. مفتي هداية الله ولدي رحمة الله ولاية ميدان وردك. مفتي بسم الله ولدي محمد علي ولاية تخار. مفتي ثناء الله ولدي عبد الله ولاية هرات.
مفتي سيد الرحمن ولد عيش محمد ولاية قندوز. مفتي قاری فدا محمد ولد قاری حاضر محمد ولاية پروان. ألف الدين ولد قمر الدين ولاية پروان. مفتي نور محمد ولد إدريس ولاية غور. مفتي محمد طاهر ولد المرجان ولاية خوص. مفتي عبد الوهاب ولد غلام حسين ولاية پنجشیر. مفتي محمد ظریف ولد محمد هاشم ولاية فریاب. مفتي عين الهدى ولد شمس الهدى ولاية لغمان. مفتي عبد الأحد ولد أحمد جان ولاية بغلان. مفتي ضیاء الرحمن ولد نظر محمد ولاية بدخشان. وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.